کور د ښاروالۍ ودان زه همیشه همکاري کړې ده نو دا د اوس ښارسازي شروع ده داخګیري یې وکړله ډېر ځینې خوشحال منندوی یو بیخي ډېر مشکلات او ډېر ټکرونه دا د لاسه به پیښېدله خلک ورسره به عذاب و دوړې کچره مردارۍ به و د کندهار ښاروالۍ له لوري د ښار په بېلابېلو ناحیو کې د سړکونو د پینهکارۍ پروژه رسما پیل سوه د زړه وینې او تندې خولې به ورکړو د وطن د تورې خاورې به سره زر کړو په دې پروژه کې به 6,000 متره مربع سړکونه د نږدې 15 میلیونه افغانیو په لګښت په معیاري ډول ورغول سي. اوله طبقه ده د باینډر ده یعنې په دې باندې 2 طبقې کېږي ځکه په دې باندې لوډ ډېر روان دی 2 طبقې اسفالټ کوي نو اوس دا د ماشاءالله کار روان دی ښه په چټکۍ سره. د یادې پروژې چارې د کابل بانک چوک څخه تر ډان چوک پورې پیل سوي دي او ټاکل شوې ده چې دا لړۍ د ښار نورو سیمو ته هم وغځېږي. بیخي ډېر مشکلات او ډېر ټکرونه دا د لاسه به پیښېدله خلک ورسره به عذاب و دوړې کچره مردارۍ به و اما اوس شکر د خدای چې دا اوس ګورو اوس کار پر شروع دي نو ټول ته به هوساینه سي. یاده پروژه د ښاري تګ راتګ د اسانتیاوو ترڅنګ لسګونو هیوادوالو ته د کار زمینه هم برابروي. ته باور وکړه د نیم کال کېږي چې زه بېکاره وم نو بس الحمدلله اوس دا په کار باندې تقریبا 9 ورځې 8 ورځې کېږي چې په کار باندې اخته یې د اسلامي امارات څخه ډېر خوشحاله یم چې موږ ټولو کارګرو ته د کار زمینه مساعده کړې ده.